بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته هیومن لایف سایکل کوم، یعنی انسان چې پیدا شي د مرګ پورې هغه کم کارونه کوي، نو دا ټول به په دې کلاس کې کوو. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کوو. پهلنی ټکی موږ سره سره بی بان، یعنی انسان پیدا شي. بی بان یعنی انسان پیدا شي. سٹارټ سکول، بیا هغه مکتب شروع کی، یعنی سکول ته تلل شروع کی. میک فرینډز، بیا د هغه ملګری جوړ شي، یعنی په سکول کې یا په کلی کې او غیره کې د هغه ملګری جوړ شي. ګریجویټ، یعنی بیا خپل تعلیم پوره کړي. ګیټ ا جاب، بیا ورته نوکری ملاو شي. ګیټ ا جاب مطلب دی نوکری ملاویدل، یعنی یو په نوکری باندې لګیدل یا نوکری شروع کول. پال ان لو، بیا مینه شروع کی، یعنی انسانانو سره مینه شروع کی، یعنی خپل واده د پاره هغه چې کوم سیستم ځان له برابرۍ خلکو سره مینه شروع کی. یو جینۍ سره مینه شروع کی، کو یو جینۍ هغه الک سره مینه شروع کی، او کو الک هغه جینۍ سره مینه شروع کی. نو پال ان لو یعنی په مینه محبت کی ورتلل. ګیټ میریډ، بیا واده وکي. کو چرته یو کس واده وکي نو دې ته به موږ سوي ګیټ میریډ. هیو ا بیبي، بیا یې ماشوم پیدا شي، کو هغه جینۍ کو هغه لکی خو هغه به ماشوم پیدا شي. ډایورس، ډایورس څه ته وي؟ طلاق ته وي. طلاق ته موږ په انګلیش کې ویل شي ډایورس. خو دا په اکثر د پښتنو کې یا په مسلمانانو کې خدا ډیر کمی، او دا اکثر په بار ملکونو کې، یعنی په انګلند کې، امریکا کې، برتانیې، په جرمني کې، فرانس کې، په دغه ملکونو کې ډیری. امیګریټ، امیګریټ څه ته وي؟ د یو ځای نه بل ځای ته تللو ته، یعنی دا بیا خپل ځای پریږدي، یو کلی پریږدي، یو ملک پریږدي، هغې نه بل ملک ته لاړ شي. ملګرو، زه نن ډېر ستړی وم، خو بیا هم ما وویل چې مطلب د دوی دپاره زه نن خامخا کلاس تیار کړم. بیا د هیومن لایف سایکل روان دی. بیا ریټایر، یعنی ریټایر شي. ریټایر څه ته وي؟ د یو څیز نه جدا کېدلو ته، یعنی که یو کس یو نوکری کوي نو هغه د هغه وخت پوره شي، د هغې نه ریټایر شي. ریټایر مطلب دی جدا کېدل. میک ا ویل، بیا یو خواهش ځان د پاره جوړ کی، مطلب چې زه نور دینه بعد دا کوم یا دا کوم، نو هغه ځان د پاره یو خپل منصوبه جوړه کی. ډای، بیا مړ شي. یعنی د انسان لایف سایکل ډیر شاټي. مونږ مسلمانان زمنګ د فاره بس سیستم، مونږ به خپل دینم کو او د دین سره به دا سیزونه هم کو. ملګرو، امید کوم چې کلاس به تاسو خوښ شوی. اوس مال اجازه راکړئ، ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي. ملګرو، دا کلاس دومره مهم هم نو، خو بیا هم ما تاسو د پاره راوړو مال چې ستاسو ورځ مس نشي. نو زه کوشش کوم چې زه ستاسو لپاره هر ورځ نوې کلاس راوړم. نو په دې کلاس کې ما ستاسو لپاره هیومن لایف سایکل راوړو. ملګرو، ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.